سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په موږ ته د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې څو لاندو تازه او مهمو خبرونو ته مولانا فضل الرحمن وایي چې پاکستان نور د جګړې کولو توان نه لري. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پنځشنبې په ورځ په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له اسلامي امارت سره د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویل چې پاکستان نور د جګړې توان نه لري. نوموړي زیاته کړې چې نیابتي جګړې باید پای ته ورسیږي او دواړه ښکېل اړخونه د جګړې او دښمنۍ ژبه پرېږدي، ځکه د هغه په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه نه د پاکستان په ګټه ده او نه هم د افغانستان په ګټه ده. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې د پاکستان پر داخلي او بهراني سیاستونو هم سختې نیوکې وکړې او ویل چې زموږ سیاستونه پاکستان په سیمه کې یوازې کړی دی، د چین باور کم شوی دی او دغه هیواد د سیاسي یوازیتوب لوري ته روان دی. مولانا فضل الرحمن په دې اړه وویل موږ له هند سره دښمني لرو، له افغانستان سره ښکېل یو او له ایران سره هم اختلافات لرو، نو چیرې دی هغه بهرنی سیاست چې د سولې باقا او خپلواکۍ پر بنسټ ولاړ وي. دغه سیاسي څېره چې د اسلامي امارت ملاتړی ګڼل کیږي د پاکستان حکومت تورن کړ چې د لویدیځو هیوادونو سیاست تعقیبوي. مولانا فضل الرحمن د افغانستان په اړه د پاکستان پر پالیسۍ هم نیوکې وکړې او ویل موږ د سختو جګړو تجربه درلوده، کله چې کمونستان راغلل موږ د مجاهدینو ملاتړ وکړ، کله چې مجاهدین خپل منځي جګړو ته داخل شول موږ د ځینو خواو ملاتړ وکړ، کله چې طالبان راغلل موږ د طالبانو ملاتړ وکړ او حتی د طالبانو پر وړاندې مو ځینو رولونه ولوبول. موږ امریکا ته اډې او اجازه ورکړه چې له لارې مو تیر شي، الوتکې الوتنې وکړي او اوس ځینې وایي چې په افغانستان کې اوسنی حکومت اشغالګر دی. د جمعیت علما اسلام مشر د پاکستان د چارواکو هغو وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې وایي طالبان مشروع نه دي او زیاته یې کړه وایي دغه طالبان د جګړې له لارې راغلي دي او د خلکو لخوا نه دي ټاکل شوي، خو ملا عمر هم د جګړې له لارې راغلی و او د خلکو لخوا نه و ټاکل شوی. تاسو هغه وخت د هغوی حکومت په رسمیت وپېژانده، سفارت مو ورته خلاص کړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې شوې، نو اوس څه بدل شوي دي. نوموړي یو ځل بیا چمتوالی وښود چې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب رول ولوبوي.